نیلو اخر ومنله چې ټسټونه یې مثبت راغلي او د وبا ښکار ده، خو نور یې څه ویلي ویډیو کې را سره وګورئ. دوستانو سلامونه مې قبول کړي، د دنیا کلیک په یو نوی ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو تاسو به خبر یې چې پرون راهیسې په یوټیوب، فیسبوک او نیوز چینلونو دا خبرونه چلیدل چې پښتنه سندرغاړې نیلو د وایرس ښکار شوې ده او وبا وخلې ده، او دا هم ویل کېدل چې د دوی د کورنۍ نه 3 کسان مخکې هم د وبا نه مړه شوي دي، خو سندرغاړې نیلو دغه خبره په کلکه رد کړې ده او ویل یې دي چې دا ما پسې هسې خلک خبرې کوي او موږ ته ازار راکوي، موږ په مینه ژوند تېرو خو خلک موږ سره زیاتې کوي. نیلو په یو بله ویډیو کې ژړا هم وکړه او وی ویل چې موږ سره ظلم مه کوئ، موږ پسې دروغ خبرونه مه جوړوئ. خو نن ماښام یې ډیوه راډیو سره خبرو کې وویل چې د وبا ښکار شوې ده او مور یې هم د وبا ښکار ده او اوس د دوی ټسټونه مثبت راغلي دي. د سوات ډیپټي کمشنر هم د دې خبرې تایید کړی دی او ویلي دي چې د دوی د خاندان یعنی ټول کور ټسټونه ورکړي او د نیلو مور ټسټ یې پکې مثبت راغلی دی. دوستانو دا ویډیو تر همدې ځایه وه، غوښتل مو دا خبر تر تاسو در ورسوو. مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ، خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ چې نور کسان د دې حقیقت نه خبر شي او زموږ چینل دنیا کلیک سبسکرایب کول مو هیر نشي. ډیره مینه او مننه. تر بیا د الله په امان.